د اسلامي امارت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد به ویل چې میدان پرېښول د بې غیرته وګړي کار دی. 20 ګړۍ وشوې چې پاکستان پر ننګرهار بمبار او برید کړی، خو د مولوي محمد یعقوب مجاهد غږ ځوابي برید او د غچ اخیستنې څرک لا نشته. خو ولې؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. زاویې رسنۍ لیکلي دي د اسلامي امارت د دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد به ویل چې میدان پرېښول د بې غیرته وګړي کار دی، خو 20 ګړۍ وشوې چې د پاکستان د برید په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښوول شوی. د ننګرهار په باسوال کې د پاکستاني جیټ الوتکو له لوري 13 شپه 8 بجې د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په باسوال کې بمبار شوی او پر ټولنیزو رسنیو د پاکستاني استخباراتو ادرسونه په دې برید کې د پاکستاني طالبانو د یو پټنځي په نښه کېدو یادونه کوي. له دغه برید څخه 20 ګړۍ تر تېرېدو وروسته هم اسلامي امارت چوپ دی چې ښیي دوی د دوحې تړون پر بنسټ د افغانستان فضا په خپلو نږدې ملګرو خرڅه کړې ده. د اسلامي امارت د دفاع له ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه هغه خپله خبره له یاده وتلې ده چې وایي میدان پرېښول د بې غیرته وګړي کار دی. اسلامي امارت د زمري پر 40مه د هماغه دوحې تړون پر بنسټ پر کابل د واکمنولو ورځ نمانځي چې په مقابل کې یې د افغانستان فضا خرڅه شوه او نن د خپل حریم نقص او سپکاوی ورته هیڅ نه ښکاري او د دغو بریدونو کوردینات ورته له خپل دفاع وزارت څخه ورکوي. د یو بل خبر له مخې د دوحې تړون پر بنسټ د زمري 40مه یا د اسلامي امارت د واکمنولو ورځ د 13 کلونو خلاف راتلونکي څلورنۍ یا چهارشنبه اسلامي امارت رخصت اعلان کړه. د اسلامي امارت کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې لیکلي دي دغه رخصتي د دوی د واکمنۍ د 3م کال په پار ده. د دې ورځې د نمانځلو لپاره اسلامي امارت په کابل او ولایتونو کې ځانګړي مراسم نیولي او امنیتي تدابیر ورته له همدې اوسه روان دي.